الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا كتاب مشكات المصابيح داغي شرح منك ولو دا منظم مسائل من شروع کړیو او دا اغه اهم مسائل دي چې د هر مسلمان په ژوند کې راځي او دا ورته ضرورت او د یو مسلمان نشتی چې هغه د دې خبرو نه ځان بے پروا وګڼي. نو د دې خبرو اجازه کول او دغه اهتمام کول پکار دي. الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي په دې باندې د عمل کولو. یو څو حدیثونه د منځه په فضایلو کې موږ بیان کړو. پای کې یو حدیث داو چې د یو مزنه د بل منځه پورې چې کوم وخت نو د دې د ګناہوں الله سبحانه وتعالى ریجی د دې منځونو د لاس. بل یو حدیثو رسول صلی الله علیه وسلم وی چې سړی 15 وخت منځ کوي نو لکه د دې سړي مثال دي سیده لکه 15 پیری چې په ورځ کې لامبي نو په جسم باندې څه ګناه پاتې څه خیره پاتې نشي، نو د قشان د دې موز کون کې ګناه هم نه پاتې کی. دا شریو حدیث یا دوه حدیثونه دي چې پای کې د یو سړي یو زنانه خپل کړي وا بیا پر رسول سم په سراغه په دې ګناه باندې خیمانو رسول صلی الله علیه وسلم دې مون سره است د ګناه بخله کی. بل یو حدیث موږ عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ویلو چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کړه غوړه عمل کم یو دی، نو رسول صلی الله علیه وسلم ته وی موږ په خپل وخت باندې کول. یا بل حدیث موږ بیان کړو د جابر رضی الله عنه چې رسول صلی الله علیه وسلم وی د بنده د مؤمن بنده او د ایمان او د کفر په منځ کې چې کوم دیوال لغه د مونږ چا چې مونږ پرې خو نو دی کافر شو ولیاذ بالله. اولنې حدیث په دې درس کې هغه دی وعن عباده بن الصامت رضی الله عنه. عباده بن الصامت وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی ده 5 صلوات افترضهن الله تعالی، 5 منځونه دي چې الله لازم کړی. ترجمه به حدیث او به مسلې من احسن وضوءهن، چا چې او د سکو د دې منځونو لپاره په خطرې سره خطرې سره او د ساغه کوم چې د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقې دا خاو دسته خودس دا مطلب نه دی د مونږ د طهارت په مسایلو کې بیان کړی چې سړی وبډيري استعمال نه. وصلاهن لوقتهن، د حدیث وکړي دی چا چې د دې 15 منځونو لپاره خاو د سکو به په خپل وخت باندې وکړو. واتم ركوعهن وخشوعهن، او رکوع په کې خبره بر کوله او خشوع په منځ کې وا كان له على الله عهد ان يغفر له، نو دا الله په ذمہ باندې دادی چې دی به بخي، دا سړی به لازم الله به بخي. ومن لم يفعل، او چا چې دا کار ونه کو فليس له على الله عهد، دې سړی ذمہ الله ناخلي، ان شاء غفر له وان شاء عذبه، کله وړي عذاب ورکو کله وړ نو به بخي. رواه احمد وابو داود وروى مالك والنسائي نحوه. ده حدیث امام احمد امام ابو داود راوړی او امام مالک امام نسائی د شانی روایت راوړی. عباده بن صامت رضی الله عنه دا خبر اله وکړه چې کله هغه ته خبر راغی چې یو کس ته ابو محمد داغه کنیت ته ابو محمد باندې مشهور دی او ابو محمد دا خبره کوي چې ویتر واجب دی. ویتر سری واجب دی. نو رسول صلی الله علیه وسلم دا روایت او ته بیان کو. دې لپاره
چې دا خبره کمزوري ده ویتر واجب نه دي څنګه په دې حدیث کې و چې 15 منځونه دي رسول صلی الله علیه وسلم 15 منځونه الله پرز کړي نو چې کله ویتر هم پرز کړي نو بیا دا ویتر هم دي سي شو لکه څنګه چې پرز منځ دي نو دا خو شپږ منځونه شو او دا مسله به ان شاء الله پر روان درسونو کې تفصیلا راشي کله چې ویتر مسائل بیانو چې ویتر حکم چې دغه سنت مؤکده دي او ویتر فرض او واجب نه دي نو دا غیر پر د روایت بیان کو په دې کې یو فائدہ غدا د صحابه کرامو فیصله او د سلف صالحینو فیصله په دې باندې کړي حدیث به بیان کو خبره ویسه کړه هغه به ختم کړ دا قصه به نه کوله چې اسلام مولا زما کتاب ستا کتاب او تاسو علاقه او زمونږ علاقه دا قصه به غوي نه کوله ولن د رسول حدیث به بیان کو او خبره به ټوله ختم کړه نو دیږي کی ګوره عباده رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث بیان کو فیصله وکړه هم دغه د مسلمان شان او الله په قران کې وان تنازعتم فی شیء فردوه الى الله والرسول کستا سو په خبره کې جګړه راشي نو چاته واپس کړي الله ته واپس کړي او رسول سلام ته واپس کړي الله ته واپس کول نه الله کتاب او رسول سلام ته واپس کول یعنی د رسول سلام حدیثونو ته وس او کله چې ژوند دی بیا هغه ته واپس په دې حدیث کې یو دا مسله بیان شو چې چا د مونږ په خپل وخت کې وکړو هغه وخت چې کوم الله مقرر کړي نو کوم یو سړی د سفر په دوران کې دوه منځونه یو ځای کوي نو د خموز د خپل وخت نه مخکې کوي ورستو نو کو څوک جاهل راولي لکه دا باز دا وی کنه په سفر کې دوه منځونه یو ځای کول نشته دلیل سره ان الصلاه كانت على المؤمنين کتاب موقوتا منسخ خپل وخت کې فرض یا دا حدیث ته ویني د جاهل له دې مسله کې ولی کم رب چې دا خبره کړې ده بے پیغمبر را لګلې دی خبرې د وضاحت ته پر نو ماغه پیغمبر ویلې دي چې سفر کی اجازه ده نو موږ به دې څنګه کوو چې د دې بازو د کوشش ته چې قران او حدیث دی وبل سره وجنګي موږ به کوشش کوو چې قران او حدیث یو ځای کو چې به دا کې دې نشي چې الله او د پیغمبر په خبرو کې ټکراو راشي به خو کې ټکراو راغی به خو دروغ دي ولیاذ بالله او پیغمبر څنګه دې خبره کوي چې هغه الله د خبرې خلاف او غره لګلې دغه الله دی نغه به ترجمه کی چې اصل دا چې موږ په خپل وخت باندې الا غزینا چې به کوم زینو کې شریعت اجازه ور کړی نو دا موحده کوم شریعت چې دا وی چې موږ په خپل وخت ماغه شریعت وی چې مسافر دوه منځونه یو ځای کولای شي ماسپخین موږ په ګرمۍ کې لیټ کولای شي نماغه شریعت وی ماسختن موږ لا وخت کول غوړه دي چې کله ټول جمعات په اتفاق راشي بل مسله په دې حدیث کې واتم رکوعهن او رکوع پوره کې په خطر طریقې سره سوال بزله کې درې چې سجده ولنه ذکر کول دسی به ویلې چې سجده پوره کې رکوع ذکر کړه په دې ځکه چې په رکوع کې ډېر خلک کوتاهي کوي او سجده کې دغه په نسبت لږ خلک کوي نو دې بازو د رکوعګانې به تاسو لري داسي که زما دي ګوري د قشام ملا معمولی به سره ټیټک تبه چې د ملا تیر مات یا د ملا کې مشکل له او چې ورته کته شې دومره به کته چې غسر بلمنده د خپل سره لګي دا غلطه ده بلکې درمیانه رکوع بلګو دا دي تفصیل نه ان شاء الله کله چې د منځ طریقه بیانوم تفصیلا التبه د رکوع پوره طریقه تطبیقي به مخایو چې تاسو ویني چې رکوع خلک څنګه لګي نو په رکوع کې ډېر خلک کوتاهي او زموږ په ملک کې خلا بعضو مولیانو به کې دا فرق عمره واستې دی خزبه ملا نټیټي او سړی بملا ټیټي ظلمات بعضها فوق بعض تیری په تیرول پاسې د ځان نه دا خبر یو خو سړی رکوع صحیح نه کوي به دې به دا فرق راويستې دی چې خزبه بالکل نه ټیټيږي او سړی به ټیټي نو خزغه لمنډه به دي سي اشره سر دي سي ولې لکه او چې عورت ښکار نشي غټ غمي راغسته د عورت لاسونه به خزه په سینې کې دي سړی به نامنه لاندې دی ولې چې عورت ښکار نشي خزه به جوخته سجده لګي سړی به جوخته نه لګي ولې چې عورت ښکار نشي عورت
خزه چې موز کوي غوره موز د دې په کور کې په کوټه کې دنه د لګي صادري د ځان نه چا پیره کړی په دې ټیم کې د عورت سخت کوي او څوک د دې عورت ته ګوري نه دا فرقونه د سړی او د خزه او منځ کې د بلا دلیل دی په دې باندې دلیل نشته امام بخاری رحم الله روایت راوړي وی ام الدرداء رضی الله عنها دا یو دسی امراه دسی خزه وکانت فقيهه چې ډیره پوهه او په دین باندې وكانت تصلي صلاه الرجل او غیب دي شمونځ کوله کې څنګه چې سړی مونږونه کوي بدل تداویلی چې خشوع پکې دا غټه مسله ده او په دې بل تفصیل وکړو خشوع تعریفونه کړی د علما وګدو خشوع دی ته وای خلنده عجزی کول الله ته پزړه سره او پاندامونو سره او پاندامونو سره دې ساتي چې په زړه کې د الله ته عجزي او پاندامونو باندې برازي وشو سره په منځ کې ولاړل کله ټوکې برابرې کله سټګرې کله ټوپۍ برابرې بس په غړې ته ګوري بس دې کپڑے ته ګوري سپکی بے حیا الله تعالی له کپړو غم وسره دې بو سندي بس لستونی برابر کیدای شي بس نور سه د دې سړي په ځل کې عجزي نشته ځکه دا حال دا واضح فیصله ده د وجه ښا وزرونو تم ته نه وته نو زرونو باندې څوک علم دی الله علم دی موږ زرونو ته نه وته ستاده کارونه دا وایي چې په ځل کې د عجزي نشته او چې په ځل کې د عجزي وي نو ظاهره کې با عجزي وي سلف صالحین دنیا سر دي خو مانه به دا وخت به ډیر واخلي دا خبره بازو پکې کور کې موز کې او کور کې ور لګیدل او خبر نه گاونډیان راغلي چې وایي ورته کې د ور سره کور کې هوځي خبر نه و دې ته وایي موز چې ور په کور کې ولګي دې خبر نه چې ور لګیدل او زمونږ موزونه کچته معمولی کړپ شو بس دې ګورې شي چلو شو او زمونږ درسونه دغه شان کچته یو کسر پاسي زی یا ور درزو کې بټو باغ طرف ته ګوري بیا دا دلیل له بدی باندې چې دا سړی الله ته حاضر شوی دی صرف په بدن سره په ځل سره نه حاضر شوی او تاسو ته دا خبره په تیر شوی درس کې بیان کړو چې د بازو انبیاو نه دا نقل کیږي د بنی اسرائیل او انبیاو نه چې هغه خپل قومونو ته دا ویلو وی کله چې تاسو منزل راشي او بدنونه راوړي او زونه سره نه پکې نو الله وی په دې موږ باندې زسو کوم تش بدنونه راوړي زونه پاتې کړي نو ډیر خلکو زونه چې هغه سزي کې پری دي دکان کې کور کې بچو سره هر ځای کې دې براغلي زه ولاړ وي بس نه په منځ کې خشوع نه عجزي کله یو ته ګوري دا بس خو به خبا قاعده راشي ګوري او زما به تجربه په دې ډېر ځکه چې سلام وګرځونو بیا مخ زما دي خلکو ته نو سنت کینو نشته حالات به کېری دي بس په منځ کې ولاړی ماته ګوري راشي مې دې کې لکه زدينه مې دې چرته خپ په منځ کې ولاړی کې سوق تیری خپ سترګې بم واړی به چروزی توبه عرب سنت نه کوي عرب سنت نه کوي ته چې لکه موزو کو د څنګه ته چې یو ته کتو بل ته کتو دی ورګه ته سوي بیا به دعا غواړي داس وته تو ګور داس کتاب کې وړه ته دې شي مو ګوري بیا به کړه مخله لا سن رواچ بیا روزي ور عرب سنت نه کوي زاریګه زموږ د خلکو نه دعا غواړي خو کله منځو کې دا دعا ده دې څه دعا وي نه زه اکثر په دې باندې مثال ورکوم د خلکو لچ یو غریب ناسي جمعه د دروازې سره او ته لاس دي سینولې او ګوري بل چاته یا موبایل راغسته او باغ باندې خبرې کوي راوچ ریل خارای ته وځل کېږي سوال خلک به دې طریقې کې تکبرم کې سوالوم کې الله ته چې سړی دي سړي یو ګوري بل خلو الله تعالی صدر ته خو الله ته عجزي ښکار کړی نه چې الله تعالی صدر کې ځان غریب ښکار کا عجزي وکا بدل الله هر صدر کې عجزي په منځ کې خشوع دی ته وای دا خبره ده ساتي چې الله سبحانه وتعالى دغه مؤمنانو صفت کړي په قران کې په سورۃ المؤمنون کې الله وای
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مؤمنان يقينا کامیاب دي هغه مؤمنان اولنې صفت منځ کې د خشوع. ناشنا خبره یو حدیث کې درځي چې اول ما يرفع من هذه الامه الخشوع. اولنې علم او عبادت چې بر دي امتنا رسول صلی الله علیه وسلم ولکیږي هغه په منځ کې خشوع. دا به الله وچتک. ایو حدیث کې درځي د عباده رضی الله عنه حدیث ته وې دي چې وخت براشي چې تاسو به جمعه ته ننوځي چې هغه کې به جمع کیږي غټ جمعات به فلا ترى فيه رجلا خاشعا. په دې پورا جمعات کې په دې پورا جمع کې به یو کس دي چې ویني چې هغه په منځ کې خشوع. ته چې عباده بن صامت رضی الله عنه زموږ خبره کوي دا ګور هغه خپل وخت کې دا خبره کړې دا وخت او زموږ جمعتونو ته نه وځه او به کې ماته یو خایچې کې خشوع. په دې مبارک ملک خو بیا الحمدلله د ډیرو خلکو منځونه برابر شو او خشوع کنه کې خو کې به ځکه چې امامي کوي ابا ځکه څنګه زورز دی کسر ولاړو ما چې ته نه براغله په پاکستان نا امام سمع الله لمن حمده نو زموږ په ملک خو بیا پراته په سجده باندې داری ناغه د اسلام لای ټیټه کړی ده یعنی بس ورپدو کی هو د امام غو کړي نو د امام دا کپڑے چې دي لګي خو زی یا د روميالي او خو زی نو بس دی امام روان هغه امام اثر دې ته له سجده پروت. ما سوچ کوم غټ ساډو بینن په د تیر شو چې دا به کومه ځاخه کې و ختمه دا عادت تلته الته دغه مونږ دی بل سشتینه دغه مونږ دی الته او کدین دی وګت کو دغه شاته مسلمانان چې کوم ولړي دوی باندې اعتراض کوي ولې چې مونږ دی خون نو ته خوشاله شي چې دیو چې خون نو لګه وګدي نه نو خون نو تیز نو خې تیز او دا بوډاګان نه دي در ټول تیز دي کې سره د وجره سپینګيري دوی د دوی لحاظ نه سپینګيري دي له قانون تیز دي د سپینګيري مال دي دوی موس ما بخپل سترګو دي والله العظیم قسم پر د خرم ما بخپل سترګو دي چې امام په سجده باندې پروتي د رکوع پوره نه کړي بچی دې سجده لږ امام را پاسې د رکعات نه کړي خدای بوډام د موس خوخي دیم د موس خوخي کته دې مولاته و چې مزرو کو دې به مخالفت کوي دا مشر سره چې نه مړه موز لړ خون کوي. کله عباده رضی الله عنه وی جمعات ته نه وځي یو کسب بکوي نه چې هغه په خشوع سره موس کوي او دا روایت امام ترمذی امام دارمی رحمهم الله دوانو راوړی. نو په منځ کې خشوع کې وسړی د ته پوښتنه چې په منځ کې خشوع څنګه راځي یو څو اسباب د ذکر کوم اگر که اسباب ډیر حضرت یو څو ذکر کوم د الله سبحانه تعالی یرا ټول غټ سبب چې د الله نه یریدي په منځ کې به عاجزي سپوږ لکه دای چې چاته ولاړې ما رب العالمین ته ولاړې ستاسو لکه دای چې د بچایانو بچا ته ولاړې ما سپوږ لکه دای چې هغه رب ته ولاړم چې بندگی کوم دغه لپاره سجده دغه لپاره رکوع بیا بس ته په منځ کې عاجزي د الله نه یره د موږ والله زما قبول کې او که قبول به نه کی دا یره سبب منځ کې به خشوع. دویم سبب هغه خبري چې هغه ست خشوع خرابې دغه نه ځان لري ساتل هغه اسباب چې هغه ست خشوع خرابې دغه نه ځان لري ساتل. لکه مثال یو سړی وګی دی نو په دې حال کې منزله راتله
د دې سره خشوع نه راځي. د دې منځ ولاړی نو ټول ورځې سوچ پس کې دی ډوډۍ کې ډوډۍ می خوړلې و درشه یو سړی دی دکی میچازي تشي میچازي ول ورغلی وینه د موس پکې کومه دته منځ کې به خشوع نه د سوچ ټول دغه دی چې کله به امام سلام ګرځي او زب بیا زما او د سماتی له. دریم سبب تدبر او فکر او سوچ کول د امام په قرات کې د دې سره په منځ کې خشوع راځي. سره په منځ کې ولاړلې او امام چې کوم قرات کې هغه ته سوچ ته هغه ته فکر دی نو د دې سړي په منځ کې خشوع وي. دا واضح خبره او چې کله ته نه پوهیږي د امام په قرات باندې به بتنګي. مته اوس یو مثال بیان کړم اوس کې چې یو سړی کینی د دې سړي سره چې هغه بنگالي جبه وي یا کیرلا یا چاینا ولا جبه کې لګي یا کوریا ولا جبه کې لګي په 2 منټه کې دې تنګي 2 منټه ولې چې دې دا وي په خبرو باندې نه پوي خو چې خپلو کې کینی په ګنټو ګنټو ناسي نه تنګي دې پوي په خبره باندې زمونږ سره چې کله دې څه کس کینی چې زمونږ په جبه نه پوي نه غم تنګي چې له دوی سوې خو مونږ نه تنګي ولې چې موږ په خبره باندې پوي. دریم څلورم سبب چې دغه د لاسه په منځ کې خشوع راځي هغه حدیثونه معلومول چې بای کی فضیلت راغلی د دې خبرې چې څوک په خشوع سره موږ کې الله ول سمره اجر ورکړي. هغه حدیثونه معلومول دغه مطالعه کول په انسان کې جذبه او جوش پیدا کوي. پنځم سبب د خپل نفس سره مجاهده کول د خپل نفس سره کوشش کول د خپل نفس سره مجاهده کول هغه دي چې په منځ کې به ته ډیر سوچونه راځي فکرونه به راځي ته به دې سوچونه او فکرونو سره یو قسم جهاد کې ته به دې سوچونه او دې فکرونو سره مقابله کې. شیطان غواړي چې ستاسو موږ خراب کړي ستاسو رابطه د الله سره کمزوري کړي خو ته به شیطان دې ته نه پرېږدي چې هغه ستاسو رابطه کمزوري کړي ته به شیطان دې ته نه پرېږدي چې هغه ستاسو موږ خراب کړي. منځ کې سوچونه به ترازی هغه به ټول گزاري او طرف ته. شپږم سبب چې دغه د لاسه په منځ کې خشوع راځي حدیث کې دې سره راځي چې موږ دې شي کواله کې ست چې اخرنه موږ او کله چې موږ هر یو موږ خپل اخرنه وګڼو نو زو په منځ کې به خشوع اوس که چرته موږ ته دې یقیني پته ولګي چې در روان د سحر موږ زموږ اخرنه موږ دې د بسنګ کو یعنی په دې باندې موږ خپل ارمانونه ټول ورېچو کچې ته موږ هر موږ دي شي کوله او هیڅ پته نه لګي کې دي چې ما سوتم موږ چې موږ وسکو د اخره نه کې دي شي نو چې اسی ټونګي والدي څومره ارمانی بلل شي چې موږ نیمګړې کړې څومره دې یعنی نقصان وکړو کده ته پته و چې د زما اخره نه موږ سم موږ به کړې. بل سبب چې دغه د لاسه په منځ کې خشوع راځي په منځ کې ډېری دعاګانې وغوښته او ما په تیر شوي درس کې دا مسله تفصیلا بیان کړې و چې زموږ په منځونو کې دعاګانې نشته ځکه زموږ په منځونو کې خشوع نشته او دا دعاګانې یادول د دې لپاره لازم رجوع کې د رسول صلی الله علیه وسلم مدرسې ته او دغه حدیثونو ته هغه دعاګانې معلومي کوي کومې دعاګانې چې رکوع کې ویل کېږي په سجده کې ویل کېږي د رکوع نه بعد ویل کېږي په منځ کې به خشوع راشي ان شاء الله موږ ټول تفصیلا بیانو بتوفیق الله. وم سبب کاتم سبب اتم سبب چې دغه د لاسه په منځ کې خشوع راځي د سجدې دی زیته کته د سجدې دی زیته کته او اخو دی خو نه کت سجدی دی زیده چې ګوري نو د انسان د نظر را بند کی لکه څنګه چې په درس کې وسړی اخو دی خو ګوري نه دم درس ته توجه نه دغه کم سړی چې په منځ کې اخو دی خو ګوري د الله ته توجه نه خصوصا د درس ملګرو ته زما د نصیحت ته په دې باندې ګورې زه سخه پکېږم او غوسه کېږم چې سړی درس په دوران کې اخو دی خو ګوري ولی
په دې زما زړه کې درش دې سړي ته زما د خبرې څه خبرې نه ښکاري او زما طرف ته توجه نشته، نو دا خو د مخلوق خبره نه چې د رب العالمین نه خو دې خو ګور نه غبس وي. مخلوق په دې خبره کې سب جنا هر سره لازم او ته خبرې کو، ته ما د خپل خبره شروع کې زما خې طرف ته ګورم ګسته سب سه او به چې دا خبره د دینی نصیحتي واعظي بیاني او ته دیوالونو ته ګورو، دروازې شماري او کړکۍ شماري. نو الله ته چې ودرې دي نظر خپل په کوم ځای ساته، د سجدي په ځای باندې دا د انسان د نظر راټینګي په دې ګورغټ حکمت اخو دې خو به نه ګوري، د قضیه ته وګوري، د سجدي دې ځای ته ګورو، د دینه اخو یو کس تیریږي هغه به نظر نه لګي، په دې خو رسیدلی کړي د سجدي دې ځای ته ګوره او د دینه اخو به کس تیریږي هغه ته په ووم نه چې لا څوک تیر شو. بل سبب چې داغي د سبب منځ کې خشوع راځي د منځ په دې کارونو کې سوچ کول. دا ولنه لکه یو سړی د منځ شروع او د سي شروع کوم منځ لپاره ته به دې کې سوچ وکړي چې زه چې دا د کوم د دې درسه چې زمانه ظاهري ګندګي څه شي هغه پاک شي، نه یو بل ګندګیم د داغیم سغم کول غواړي او هغه د زړه ګندګي ده، هغه طرف ته به سوچ لاړ شي. ګوره موږ د ذکر کړو طهارت په مسایلو کې چې کله یو سړی د سماعتي د زینه روزي نو کوم ذکر به وي؟ غفرانک یا الله موبخ زما ګناونه وبخ. موږ ته د حکمت ذکر کړو چې ولې دې ټیم کې د ګناونو بخانه غواړي، نو وجه دا ده چې دته د رایت شو چې یو بوج خو زمانه کم شو، نو رایت شو ته بوج د ګناونو نو یا الله غره کم چې کله د انسان په دې افعالو کې او په دې کې سوچ او دستي شروع کوله او دس کومه چې ظاهري بدن می پاک شي نو باطینی ګناونو نم ځان ساته کړي. منځبانی ودرې دي قبلي ته د مخ کو سوچ وکيو که څنګه چې تا د مخ د الله دی کعبه ته کو نو دغه شند د خپل زم الله ته کا به دي الله اکبر وي. الله اکبر مطلب سره چې الله د ټولو نه لوی دی، الله لوی دی زما د دنیا نه، د دنیا سوچ بدل راځي پزړه کې. الله لوی دی زما د بچو نه، الله لوی دی زما د مال نه، الله لوی دی زما د مور پلار نه، الله لوی دی د هر چا نه لوی دی. نو چې د هر چا نه لوی دی نو بیا دغه نه چې لاندې څومره دي په مخلوقاتو کې دغه سوچ وستا مخې ته درایسي. ځکه چې کله دغه لوی ذات تذکره کیږي نو د کمزورو تذکره مخې ته به نه راځي. الله اکبر ته وي هغه سر د لاسونو اوچت کو الله اکبر چې ته سوچ تاسو کړه چې لاسونه مونږولې شي اوچتو د دې لپاره چې یا الله ته لوی د ټولو نه لوی د دنیا ما شاته گزار کړې دنیا نم لوی نو وې دي چې دنیا ما شاته گزار کړو ماغه دنیا ستا پزله کېده او هغه د لمونځ خراب کړي دغه سوچونو او فکرونو به ته ودرې سوره فاتحه دی وې سوره فاتحه کې سوچ او فکر رکوع لاړې الله ته ټیټ شوې د الله عظمت پزله کې راغی تندې دی ولګو ولات به دي سي پر رسول الله درود او به دعاګان هغه تفصیل لزنظم اگر که علماء په کتابونو کې د هر زیره پر خپل سوچ او فکر ذکر کړي دلته بدا سوچ کې دلته بدا سوچ نه دا یو طریقه د دې د لاسه په منځ کې سره زی خوشو خچ کله ځان لمونځ کې ځان نه نو به بل سبب په زیات ک قرت لګ پتیزه کول د دې سره په منځ کې خشوع راځي خدای له ځان لمونځ کې مستب امام په اشاره ولاړ نه به قرت تیز دي شي کوله او چې ځان لمونځ کې کور کې نفلی مونځ کې لګ قرت په تیز کې نو دې سره بستا په منځ کې خشوع راځي در تجربه خبره او خوازی خبره قران چې سره وای
او د قران د تلاوت په تیزه کینو دا غي د لاسه په منځ کې په دې تلاوت کې خونی او دا باز زموږ د خلک داسې وګوري کړه کې پاڼه وواړي بیا پاڼه وواړي بیا د څه نه پوهیږي او نه ته خون واغست خو کو چرته د په تیزه تلاوت کې په زوره په خسته وسر نو په دې تلاوت باندې په پوښینده یو څو اسباب دي چې د دې د لاسه په منځ کې سره راځي خشوع راځي عمل به کوي کنه وګوي ان شاء الله دغه نه بعد روایت ته وعن ابي امامه رضي الله عنه ابو امامه وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول سلام دا خبره کړی ده صلوا خمسکم دا پنځه منځونه کوي کوم چې باندې الله لازم کړی دي وصوموا شهرکم او دغه میاشتې روزي نیسئ کوم چې باندې الله لازم کړی دي وادوا زکات اموالکم او د خپل مال نه زکاتونه وباسئ واطيعوا ذا امركم او کوم چې پتا سو باندې مشران دي دغه خبره منئ تدخلوا جنة ربكم د خپل رب جنت ته بننوځي رواه احمد والترمذي ده حدیث امام احمد امام ترمذی راوړی په دې تیر شوی حدیث کې یو اهم مسله پته نشته سو بده سوچتلې کې نه وی تلې ګمان به خاصه مجته سو وی خناسي سوچ دې مسلې ته رسول سموي کچا دا کارو کو الله بوله سور کوي جنت تیر شوی حدیث کې الله به ذمہواری الله به ذمہ دار شو چې دی به بخي او چې چا دي سي ونکو کله غواړي وبخي کله نه غواړي نه به بخي عذاب بولور سوال دلته ځل کې راغی چې یو سړی دي سي ونکي یعنی مطلب مونږ ونکي به به الله بخي نو جواب دی چې دی حدیث کې دی چې خا او د سکو او مونږ په خپل وخت کې وکړو او کچا دي سیونه کو نو چا دي سیونه کو مطلب دا چې مونږ ونه کو مونږ بلازم کوي خو سي چلی وکړو خپل وخت ونه کو او د سي په طریقې ونه کو خشوع پکې نه رکوع برابر نه او دې سړي مبارک دا خبره ده کله وړو بخي کله نه غواړي نه به بخي چې مونږ بالکل نه کوي دا الله نه بخي قطعا دغه برکت وضاحت ان شاء الله روان دا بل حدیث ابو امامه رضی الله عنه پنځه منځونه کوي د رمضان روزي نیسي زکات ور کوي په یو حدیث کې سره دام دي چې حج کوي واطيعوا ذا امركم او د اول الامر مساله خبره اوري ولي الامر يا اول الامر دا په دوه قسمه دي یو د مسلمانانو باچا خلیفہ او دویم علما د دې دوه خبره به مني د مسلمان باچا خبره منل دا واجب دي چې کله د شریعت خلاف نه او چې د شریعت خلاف نه بیا خبره نه مانی په دې مسله باندې زمونږ په ملکونو کې یو بل خوګټي خلک نه دی پوه چې د باچا خبره به مني مسلمانانو د باچا اگر کا ظلم وکي او اگر کا غستا مالو خوري اگر کا تاسو رضایته کوي خو ته دغه خلاف نشي راوته ولی ځکه چې فساد تیری دغه یو غنټه ازادي دغه یو غنټه ازادي د چې دی راوته په بچا پس د ظالم بچا خلاف دومره تبعی کوي چې هغه دغه بچا چې سل کاله ظلم وکړي نو دومره تبعی د بچا نشي کولای خبره کې سوچو کې خجور د یو غنټه جاخه دومره تبعی کوي چې دومره تبعی د دې بچا غشپېته کاله ظلم هم نه کوي بچا خو دې وکسر ظلم کوي دو سره کوي د درو سره کوي د زرو سره کوي د یو لاک سره کوي د لس لاکو سره کوي خود دې عمل د سبا د ټول تبا کی بچا او د بچا حکومت او دغه فوج او مسلمانان او خزي مشومان ټول به یو مسله کې پریوسی د دین د بچا ظلم خنو ها
اته خو کنه باچا غزولم تی خو کور حجاج بن یوسف سمغړ ظالمو صحابه کرام وجلی دي او د کعبه په خوا کې وجلی دي او حمله کوله په عبد الله ابن زبیر رضی الله عنهما باندې او هغه د کعبه سره په خوا کې او کعبه په کې وشتي و دغه یو ګوټم نړوله خود د خلاف یو صحابي من نه راوت ولی ځکه د صحابه کرامو د پتر چې کم خیر چې وشتي کوم د خلاف وته د ضرور بچا ضرور مشر دی ظالم دی دا خیر چې کم دی دا به ختم شي نو په دغه شی شاته په وخت کې به د مشرانو د علاقې مشر بو خلیفہ ابو امامتي کوله نو کله چې به د امامتي ته مخ کې شو حجاج بن یوسف شاته به د امامتي کې صحابه کرام ولا نو لمن زیات غیرتیان د صحابه کرام ونس صحابه کرام ته پته وا چې وسی کم شر دی دا لګ دی په نسبت داغه شر کوم د حجاج بن یوسف خلاف روز ځکه دوله امویه کې دغه په بچایلو کې او بچا شراب سکلی او به د سحر جمع ورکوله شاته به صحابي ولا چې کله سلور رکعت وکړو سلور دوه په ځای وکړو سلور سلام وګرځو صحابي او تلې سکتونه هغه ته ویلي بد ګوري ماته ډېری کم هغه ته کوم وخت چې ته مشر شه نو موږ بس پډېری دوی خبره دي خبره وکړه چې هغه په پوم نشابه خپل مطلب واخل خدای ونی جو کافر زویا د مرتد زویا موږ دي سلور رکعات کو او ته دي سه او ته جو روزي خلکو دي سړي خلاف نه چرو ته ځاخه خړې راکړه نن خدای سلور رکعات وکړو په به کې پاره ورست بچا سیب سره کار غلطو سلور رکعات نه لري دا زمونږ غو کوشش کوي چې د مسلمانانو د بچای څنګه کافران کې بس ټول مهنت او کوشش هغه بدی کې لګیدل دا موضوع باندې یو د شی او مازه په زیدي ته اشاره کړ خو دې موضوع له زور په دې ډیر کومه ځکه چې زمونږ ملکونو کې او بلاقو کې په دې باندې اکثر علما نه لري پوهه خو بس جاخه جوړ کی به ورستو ویروي کار غلط نو امام حسن بصری رحم الله سوی په عالم او په عامي کې دا فرق دی چې عالم فتنه لانی راغلی هغه پیژني چې دا فتنه د جاخه به جوړ کی او عامي چې کله فتنه تبایو کی به ورستو ویروي غټه فتنه وا نو چې مولوی سیبم پکې ورته بډي وله وروي دانګل بیا ورستو غټه فتنه ونه په مولوی سیب په عامي کې څه فرق پاتې شو فرق پاتې یو شی دی عامي مرسته چې وی چې یاره دا کار غلطو او مولوی سیب مرسته چې وی چې دا کار غلط دوړو کې څه فرق شته هیڅ فرق نشته یو شی ادا دي خلینه به پشم زیاده جذباتي تقریرونه به وکي خو دې ته سوچ نشته چې زما د تقریر انجام بسره وځي زما د کار انجام بسره وځي الله سبحانه وتعالى موږ ټول حفاظت وکي داغه بعد حدیث ته وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی دا مروا اولادکم بالصلاه وهم ابناء 7 سنين خپل بچو ته د منځه امر کوي کله چې هغه د وو کالو شي وضربوهم عليها وهم ابناء 10 سنين او چې کله د لسو کالو شي موز نه کینو وهي وفرقوا بينهم في المضاجع او بتلاینو کې بل کې جدای کې رواه ابو داود دا حدیث ابو داود رحم الله راوړی ناشنا روایت دي کې ټول لغټه فائدہ غدار چې د بچو تربيت بکې د بچو په تربيت باندې ما کله خبره کړو ها پرون یاد ده کنه لقمان حکیم مسله چې موږ بیاناو ناغم خپل زوی ته ویلو اقیم الصلاه زوی پابندی کوله سه نمازه وو کالو عمر په دې خاص کو چې د وو کالو په عمر کې ماشوم په خبره پوه شي د وو کالو نه په کوم چې ماشومینه د اکثر په خبره نه پوهیږي
ته دا پته نه چې زما دا کار غلط دی که صحیح دی. 2 کالو پورې ماشوم چې اکثر ماشومان 2 کال نه بعد وخیاري او بعض دي چې هغه د 2 نه مخکې وخیاري دا لګي خو خیرتوب دا په 1 کال کې راځي او دینه بکته ماشوم په سب وي. زما یو زوی د وړ کې هغه منزل زره تلم ماته منزل سره زم ما ته بیا ورانی وینه ورانی نه کوم ځان له منډي وام جمعات کې ما دا جاخه کوم دغه دې نه سمو دې نه بوزه اوس دې نه پويږي ماشوم دې ذهن کار نه کوي اجازه لمنډي وامو دا خطرېقه هغه ماشوم به جمعات تر اولی چې هغه پويږي دا لازم نه چې پوره منځ باندې ماشوم کړه پويږي پوره خو چې دومره احساسي چې دلته خلک اورانه نه کوي دلته خلک غلې نه شي نو دا یو نیم سره خصوصا دلته د مصریان چې کوم دي مصر د قوم ماشومان به راوستي وړه هغه په منځ کې جاړي او هغه منډي وو یو ځته یو بل ځته نور هغه مونږ کې خراب کی دي سینه ده پکار به وی چې د لسو کالو عمر کې وهي د لسو کالو د عمر ولې خاص کو بزړه کې درې چې یو لس کاله ذکر کړه نه به ذکر کړه نو د لسو کالو ماشوم وهل برداشت کولای شي تاسو زموږ پښتنونو کومو له 15 کالو په عمر کې هم سر منړل کله برداشت کولای شي او کني شي زموږ خو طاقت شته د والو ګوره شریعت دا وی چې سوال مکوا او کم پلار مور چې بچی ډیر وای اکثر د دې بچی نه فرمانه بچي په خپل روب کې راولا خپل یو مقام وته بیان ها کله کله وهل دا دب د پر دا شریعت هم خو دې ځکه وی وها هم خو په منځ باندې وال نه کو زمو وال خو بدیلی چې مزدوري لولې نه تله زمو وال خو ټول بدیلی چې پټی ته ولې نه تله زمو وهل بدیلی میخ او غواز نه ودرولې زمو وهل بدیلی دي څه کنه لږ خلک دي شمار چې دا غوي وهل به بدی چې منزل ولې نه تله بچي چې مزدوري نه کوي د کور نه وباسو کنه وباسو وې دا ګونه دي راته بیا ونه خېچې دلته مزدوري نه کوي ست نه شي خو چې ته چا څوک زوی وسته ده په دې چې موږ نه کوي ها تاسو دا ورېدلې دي څه قصه چې پلاني خپل زوی وشړو د کور نه ځکه چې موږ نه کوو پلاني زوی وشړو د کور نه ځکه چې ګیره نه پرې خو ده پلاني زوی وشړو د کور نه ځکه چې نشه کوله نه ډیر چې تکه واور رسول صلی الله علیه وسلم د کالو عمر کې وها به دا خبره ستې چې علماو د وهلو د پرم آداب ذکر کړي ماشوم دي سي وهل چې لکه د زناورو په شان د غیر شرعي طریقه ده په پی پانی او په وسپنه باندې د بز دي شي وي بیماری کی زخمی کی عمر له به نقصان ورواچي وی وها خودی سی وه چې هغه وهل ورته نقصان نه رسي مته څه خبر الته ذکر کړو سورۃ النساء تفسیر چې مونږ کوله وی کله خزي خبره ونه مني هغه د درې طریقې کار ونه کینو بیا وضربوهن وی وه دا وهل خدا مطلب نه چې ته شوټه رواله لوړ رواله وی نسی خزیت دي څه نه پکار ابل یو زنانه ماته میسیج کو پای کې ته پوس کو چې دې څخه خاون جدا کېدو څه حکم دی چې هغه روزانه ما وਹੀ او یو 15 ورځې مخکې وهلې ما او گزاري زما په دې سترګې را کړې دې یو سترګې غ نظر ورکشه و دې بم په بریت الله سویره وی چې زه ما سره ما خزه خلک وې دي شي وي د سړی توپ دا په کور کې نه معلومي د سړی توپ دا په دینداري کې معلومیږي د سړی توپ دا بهر معلومیږي مؤمنانو سره به نرمي ساتینو پاتې لسته بچي او ستا خزه او مؤمنانو سره به نرمي ساتي نو بچی وهل خو ادب داده چې دې شی به وਹੀ چې نقصان وته نه رسي
نقصان وته نه بل او کډيري وای په مخه والو مخنه ډیر هغه ته پته ولګي چې سیمه گزار دی او به نو بس هغه د باز واړه سي موږ مدرسې کې سبق وې نو ما په خپل سترګو لیدلی د باز لکان ډیر کلک شي د قاری سره په دیوالو باندې به انتها یعنی کړه صاحب په جوړو هغه به دغه شان نه کړ دغه سره به قاری دو قاری سره چې لګته ما ته ګوري نو ما بخپل دې اجرابلو او ته په دې جماعت سبق نه دی نو نه سبق شروع کړی دی نو د قاری سی ویلی چې یاد دې یاد نه خلاص به را مخ کې قاری سے تو پته ولګی دی چې ته سبق شروع به وکړي یا واستړې به دا خو ځه اولړ کې بس داغه چې د کور نه راتو بزړه کې دی چې وسو چکی دی به نو په مخه وهل دا نقصان کوي چې دا ماشوم یا دا خزه یا دا شاګرد د وهلو سره شي عادت شي وفرقوا بينهم في المضاجع او جدای کوي په تلانو کې هيو مسله بل وې د وو کالو په عمر کې وته وای د لسو کالو په عمر کې وهي او چې بالغ شي او موز نه کینو بیا خو په اسلام کې څه نشته بیا خو مسلمان حکومت چې کمی او د مسلمانانو باچا او قاضي هغه په د باندې یوسف پیری توبه وباسي که واپس شو سیده که واپس نشو به به وجني موز مسله ډیره باریک مسله ده ډیره جوړه مسله ده د گزاره خو ګوره د وو کالو په عمر کې رسول وی وای بل یو عمل باندې نه دی ویلي چې وی وای خو په دې کې ویلي وی تلانو کې جدا کوي تلانو کې جدا کوي الکانم دیو بل جدا کوي جنکیم دیو بل جدا کوي بعض علما دا وی مطلب دا دی چې الکان او جنکی جدا کوي الکان او جنکی دیو زنه سمدي لسو کالو عمر نه دیو زنه سمدي خو صحیح خبردار چې حدیث کې دا رضی رسول سمو چې سړی دی د سړی سره په یو صادر کې نه سمدي خزر د خزر سره په یو صادر کې نه سملي دي د فتنه جوړې دي شیطان دې سب ته لګي او د دین استثناء د پلار او د زوی ده پلار او زوی یو زوی او د کې دي لکه زید رضی الله عنه پلار او زوی پراتو یا اسامه بن زید رضی الله عنه پلار او زوی دوانه پراتو او صرف پیخ کاری دی نو چا ولید نو وی د کسان دی یو بل ندی د خپونه وی پته لکی نو ته ویل چې دا پلار او زوی نو دینه د جواز خبره ثابتي چې پلار او زوی ته مستثنا دي دین علاوه ګوره شریعت څومره اهتمام کړی چې زمونږ معاشره پاکه پاتې شي زمونږ کور پاک پاتې شي دا نه چې یعنی بس که سوي زړه پاک دا زړه پاکوالی خبره نه او نه زړه ښکوالی خبره والله لازم نن سبا چې کوم خبرې دي ماشومان لورځي لوی نه ورسي انټرنیټ او دی موبایل او دی شنو تباہی کړي تباہی نجی بیا الکان او جنکی یوزه پراته او الکان یوزه پراته او جنکی یوزه پراته او دوی شهوت او په دوی باندې شیطان زور ورشي پس نه څه ګناه کیسه شي واقع شي او دې ډیر شي چې دا خور ضرور سو ریاض بالله رور ضرور سره خور د خور سره خپل شهوت په یو بل باندې پوره کوي ځکه شریعت دوی جدا کوي په کټونو کې او په تلایانو کې زمونږ هغه اکثر چې ویني 15 شپږ په یو کټ کې پراته دا واړی دي صحیح خو ته تربیت وکړه ته به احتیاط نه کې دا واړه د سبا سړی دي کې دا واړه د سبا خزي دي دا مستقبل دی ننی تربیت وکړه رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي نزی منزل له سکالو عمر کې وه په تلایانو کې جدا کې ټول تربیت دی د دې مطلب خدا نه دی چې ستا بچی خراب دی یا زما بچی خراب دی دا مطلب خو نه دی خو شریعت وي ته خدا اول طریقه جوړه کړه ته خو غلاري بندي کړه
د کمی لارې د لاسې چې د بچي ورانې دی شي تا هغه لارو کې دیوال وها دوی ته. د هغې نه بعد حدیث دی وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. زمونږ او د کافرانو منځ کې کوم عهد دی فرق دی هغه مونځ دی چا چې مونځ پرې هو کافر شو. رواه احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. دوی دا روایت راوړی. د دې مسلې تفصیل روان دی خمخت چې سړی مونځ نه کوي د کافر شو. دو روایت مونږ سره تیر شو چې تاسو ذهن کې یې ګورئ. یو تیر شوی درس کې جابر رضی الله عنه یو د بریده رضی الله عنه. زبا کې دي چې د درس کې وخت ملو شو ګوره کې وخت ملو شي روان درس کې به دا مسله تفصیلی بیانوم نه چې تاسو ذهن کې چې دوه دلیلونه ګوره تیر شوی دي. پای کې رسول خوازی ویلي چې مونږ نه کوي نو سره کافر دی. دا خبره زمانه ده ګوره دا خبره زمانه ده که زمو به تاسو اعتراض کړئ دوه سختي خبرې ته کې نه دا خبره د محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم. دا غینه بعد حدیث ته الفصل الثالث کې وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود وی جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم یو کس راغی پر رسول الله پسې فقال يا رسول الله ويا رسول الله اني عالجت امراه في اقصى المدينه. د مدینه په یو ګډ کې ما یو زنانه په زور رانیولې و خپل کړي مې دا غاړه مې سره ملو کړي دا ځان ته مې نږدې کړي دا دې مطلب دی. واني اصبت منها ما دون ان امسها. یا رسول الله هر څه مې کړي زنا مې نه کړي نور هر څه کړي دي. فانا هذا يا رسول الله وزدا ولاړم فقض في ما شئت سچې د خوخه غزما مبارک وورو. موږ سره دي سي یو دوه واقعي په تیر شي درس کې تیر شي ته موږ تفصیل کړو او موږ د صحابه کرامو مقام ته بیان کړو. یاد دې ته یاد نه دی نبی هغه تکرار ته ضرورت نشته. او دا خبره موږ ذکر کړو چې انسان نه ګناه کی غوره انسان هغه د حدیث کې چې هغه بیا په ګناه باندې پښیمانه او توبه وباسي. درغه پر رسول پس یا رسول زولانه يا رسول الله. عمر بن الخطاب وتوي لقد سترك الله لو سترت على نفسك. الله دې باندې پردا چولې ته هم په ځان پردا چولې. خدا خدا وایي چې مانونو چې زميري دا خبره نه غوښت. نو دلته دا مسله ووري چې کله یو سړی دي شي ګناو کې چې باغې باندې حدي او باغې باندې سزای نو دې ځان پټولې شي توبه دی وباسي الله به پردا چولې به په ځان دې پردا وساتي. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيء ورسول صلى الله عليه وسلم جواب ورنکو. فقام الرجل فانطلقنا سړی روان شو پاسې دلاړو فاتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه رسول پس یو کس ولګو سړی بیا راولې بیا راوست. رسول صلى الله عليه وسلم هدایت او اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. د ورځې پاولنی وخت او اخرنی کې مونږ کوا د شپې په بازو یسو کې مونږ کوا نیکیانه بدیانه ختمي مطلب چې د نیکیانه کوا الله واستاد دا بدی د ګناه به تعالی معاف کی. مونږ سره مخکې د مسلې تفصیل تیر شوی. فقال رجل من القوم يسړی پاسې د قوم نه بعض روایتونه کې راځي عمر بن خطاب او بعض روایتونه کې راځي معاذ بن جبل رضی الله عنه. ويا رسول الله هذا له خاصه دا لپاره خاص خبره ده. ما تیر شوی درس کې دا خبره ذکر کړو چې بعض علماو چې دا یو واقعه ده او بس وي چې دا جدا جدا واقعي ده او صحیح خبره چې دا جدا جدا دي. ځکه چې هغه مخکې حدیث کې موږ ته تیر شوی دي چې د سړی په خپل وی چې یا رسول الله زمانه لپاره خاص او دې چې کوی یو بل سړی پاسې دو نو واقع څه شو جدا شو. بل سړی یا عمر دی او یا معاذ رضی الله عنهما. رسول صلی الله علیه وسلم بل للناس کافه بلکې ټول مسلمانانو لپاره د الله طرف نه دی. رواه مسلم حدیث او مسلم رحم الله راوړی. دا حدیث دې لپاره راوړی چې وګوره موسیدنو د انسان نه ګناه ریږي ګناهونه ختمي. دا غینه بعد حدیث ته وعن ابي ذر رضي الله عنه ابو ذر رضي الله عنه وی ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج زمن الشتاء. رسول صلی الله علیه وسلم په کور نه راوته د جمی په موسم کې والورق يتهافت او د ونونه د پانی ریږي دي
جمی په موسم کې پانی وریږي کنه. فاخذ بغصنين من شجره، یو دو شاخونه راونی و ده او سانګي راونی و ده ونی. فقال فجعل ذلك الورق يتهافن، رسول الله خذولنا پانی ته وریږي. فقال يا ابا ذر، ما توجه ابو ذر وما تي لبيك يا رسول الله، يا رسول الله حاضر ما توي ان العبد المسلم ليصلي الصلاه يريد بها وجه الله. کله چې یو مسلمان بنده منځ کې او په دې منځ باندې په دې منځ کې اخلاصي د موږ خالص د الله لپاره وکي خالص، فتهافت عنه ذنوبه، دا غنه د ګناونه وريږي کما تهافت هذا الورق عن هذه الشجر، لکه څنګه چې د دې ونې د پانی وريږي. رواه احمد، د حدیث امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړي. په دې حدیث کې ګوره یو فائدہ ده، یو تعلیم ورکول، یو سړي ته خبره بیانول، یو تطبیقي، یو سړي ته خوي. دي چې رسول سم دغه تعلیم ورکو. دویمه رسول سلام وي دو سانګي ونی وي، نو حکیم انسان دغه چې سانګي نشي سینې نشي یو کاری دته خو استاد دي شي دین بدی شي خیر. او دا د رسول سم طریقه ده، او په قران کې د الله سبحانه وتعالى د طریقې چې مثال بیان د دې سره خبره شي خوازیش. رسول صلی الله علیه وسلم څنګه یې خو زوري خیال دی هغه یا رسول وی ګناونه دي سوريږي. اته چې د منځونه کوي دا ګوره د الله سره غټ تجارت کوي، تاسو د دې د لاسه ګناونه ریږي. داغه نه بعد روایت ته عن زید بن خالد الجهني رضی الله عنه، زید بن خالد وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول صلی الله علیه وسلم من صلى سجدتين، چا چې دوه سجدي ورک، دوه سجدونه مراد دلته څه دي؟ چا چې دوه رکعات وکړو لا يسهو فيهما، او په دې دوه رکعاتونو کې د توجه د الله نه علاوه بل چاته لاړ نشي، دا به شرط. په یو روایت کې وسره دا راځي مقبلا عليهما بوجهه وقلبه، دې منځته توجه په بدن سره او په زړه سره. الله ولو ورکیس غفر الله له ما تقدم من ذنبه، تیر شي ګناونه بوت الله ټولو بخ. ډېر ګران کار دی. زه خوشاله شوې چې فضیلت غټ خدا کار سره ګران دی او سخت ګران دی. دوه رکعات کول خالص د الله لپاره او چې هیڅ سوچ پکې رانیش. په دغه روایت کې دا کوم چې ما بل ذکر کو پای کې دا الا وجبت له الجنه، د دې کار د لاسه الله د دې لپاره جنت لازم کو. رواه احمد، د حدیث امام احمد ابن حنبل رحمه الله راوړی. دا غینه بعد حدیث سودا باخرنه والو. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر الصلاه يوما، رسول سم یورز د منځ مبارک نصیحت کو ملګرو ته. فقال ندوي من حافظ عليها، چا چې دې منځونو حفاظت کو. حفاظت مطلب څه دی؟ پټی می وکړو د جمی سره وکړو بس. خشوع بکی، رکوع سجده شروط ارکان واجبات ټول بکی پوری ووري. كانت له نورا، د موز بدر پر رڼا به په قبر کې کله جی تیار شي. قبر هغه تیری لیدلیم دي کنه، دا قبر چې بری انسان پسې بنشي څنګه تیاری، دا موز به په رڼا جوړي. دا رڼا ده په ارض محشر باندې ځکه چې په پولیس صراط باندې ته تیریږي او رڼا ته ضرورت ته کنه. رڼا ده د آخرت تیرونه چې بچکیږي رڼا ده. یو حدیث کې درځي رسول صلی الله علیه وسلم بشر المشائين في الظلم الى المساجد، کوم خلک چې په تیرو کې جمعتونو ته رواني لکه مسوتن منزل او سحر منزل، بالنور التام يوم القيامه، قیامت پر ورځ بول الله سمرنا ورکه. كانت له نورا وبرهانا، برهانا مطلب دی چې چا چې د منځونو خیالو کو، د منځونو خیال ساتل دلیل دی د ایمان په پوروالي باندې. او دریم ونجات یوم القیامه، او د قیامت پر ورځ د کامیابیدو لار ده. درې فائدې او څغټي فائدې دي. کمی
نور دلیل نجات او کامیابی په منځ کې ده ومن لم يحافظ عليها او چا چې دې خیال ونکو دا موري لم تكن له نور ورنا به سرنی ولا برهان نبي دلیل په ایمان باندې ولا نجات او نجات او د کامیابی لارې د سره وكان يوم القيامه مع قارون وفرعون وهامان وابي بن خلف او د قیامت پر ورځ به د حشر د قارون او د فرعون او د هامان او د ابي بن خلف سره رواه احمد والدارمي والبيهقي في شعب الايمان دا روایت امام دارمی امام احمد امام بیهقی ټول راوړل معمولی خبره نه ده فرعون سره د قبر نه را پاسې ده د حامان سره او د قارون سره او د ابی ابن خلف سره سوال پزړه کې دا راځي چې دا سلور ولې ذکر شو کافران خو نورم ډیر دي نو جواب دا غي دا دی چې د منځنه کړي یو انسان غافل کیږي نو یا د بچای د لاس یا د تجارت دلاسه یا د ډیر مال دلاسه یا د وزارتونو دلاسه نو دې ته سوچ کوا قارون سره مال ډیر مال غافل کړو د الله د دین نه یو سړی چې منځنه غافل شي د مال دلاسه نو قارون په شان شو فرعون بچاو د بچای دلاسه غافلو نو کله چې سړی بچای او مشر دلاسه غافل شي منځنه دغه په شان شو حامان وزیرو وزارت تلاسل الله د دین غافلو ابی ابن خلف یو غټ تاجرو نو څوک چې تجارت تلاسه منځ نه کوي نو دیبم قیامت پر ورځ ابی ابن خلف سره د دې د یری حدیث دی او دا میت ساتي دام دلیل له بدی باندې چې څوک منځ نه کوي نو د کافر دی ولې چې قیامت پر ورځ بچا سره پاسي کافرانو سره برابر پاسي علماء وی په دې حدیث کې دنه دا معنی پرته ده او چې څوک مونږ کوي نو هغه بر پاسي د رسول صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام او د علماء سره دینه معنی وته کړه نیکي د کافرانو سره پاسي چې کوي د اوچتو مسلمانانو سره قانون پر سره پاسي د دې منځونو حفاظت کوي د منځونو خیال کوي په دې باب کې زموږ سره دوه حدیثونه پاتې شو نماز فضائل او بل غیر بعد باب المواقیت د پینځه منځونو وختونه اولنې وخت اخرنې وخت ان شاء الله دې ټول تفصیل په روان درس کې کوو الله سبحانه وتعالى دې موږ په کې په قران او حديث باندې او الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي قران او حديث باندې عمل کولو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين